دغه د ښځې یو بیشته نه دی، دا یو بیشتم سطر د ښځې دپاره قطعا نه ده جایزه. پخوا خو زموږ ته زنانې وې محترمې وې، هغو به دا سرونه ږمنځول، نو دا بیشتان بیا د بید ډېره معاف هغه به علیده په یو کڅوړه کې اچول. اوس خو علیده خرڅوي، هغه د کیلو یې په 2000 روپۍ دي، خلک پر کورو ګرځي. دا بېوقوفه ښځه په دا نه پوهېږي چې دا خلک کوډې کوي، سیر کوي، جادو کوي، هغه یې د بیشتانو په ذریعه کوي. ته ولې دا خپل بیشتان د باندې غورځوې؟ ته ولې د دې خپلو بیشتانو خیال نه ساتې؟ پر تا چې جادو کوډې سیر سوی دی، ستا یو بیشته به راوړي، په تا یې کول هغه لوی به در باندې وکړي. صحیح شو؟ نو بیا به دې خلکو دا مندو به بیشتان ورکول، هغه به بیا یو ځای په خاورو کې پټول. نن خو خلک وروره که پر یو ټپ باندې په یو لاره کې د یو زنانې بیشتان ژمن سوي پراته وو، بیا د بید ډېره معاف وي. دې ته کتل د نارینه لپاره حرام دي، نشي ورته کتل. نو دلته ته څنګه دا کوې؟ نو چې ستا بیشتان تا له سره ختلي دي، هغه ته کتل حرام دي، نو چې ستا پر سر دي د هغه به څه حال؟